سلامونه ټولو درنو لیدونکو ته. الله دې وکړي چې راته روغ جوړ او ساتمنده واوسئ. درنو لیدونکو، نن ورځ غواړم چې د دوو تنکیو ځوانانو په هکله له تاسو سره خبرې اترې وکړم. دا چې زموږ د هیواد داسې یوه ځمکه ده چې په هر موسم کې زرغون ګلونه او رنګونه لري، چې یو تن له هغو ګلونو څخه یوه برخه د هغو ګلونو څخه ماشومان دي چې د دې ماشومانو په فکر او په ذهن کې د نړۍ حیران کوونکې قصې راټوکېږي. د دې ترڅنګ همدا ماشومان د یو هیواد راتلونکي دي، د یو هیواد د هیلو څراغونه دي، د هغو خوبونو تعبیر دي کوم چې به زموږ نیکونو د خپلې خاورې لپاره لیدل. راځم اوس هغه دو ځوانانو ته چې په اسمان کې د ستورو په شان ځلیږي. لومړی ځوان چې سمیع الله نومیږي، دا ماشوم په ریاضي کې نابغه بلل کیږي، ځکه چې د دې څخه په ریاضي کې چې هر څومره سخت سوال وي، که هغه تقسیم وي، که ضرب وي، که جمع وي او که منفي وي، دی کولی شي چې منظم ځواب له موږ سره شریک کړي. موږ او تاسې په داسې حالت کې بیا له کالکولیټر څخه کار اخلو، ځکه چې غواړو په لنډ وخت کې ځواب پیدا کړو، خو دا ماشوم بیا کالکولیټر او داسې نور اپلیکیشنونو ته ضرورت نه لري. کولی شي چې په ریاضي بخش کې هر څومره سخت سوال ته ځواب ورکړي. نو دا چې الله پاک دې ماشوم ته، دې ځوان ته ډېر زیات ذکاوت ورکړی دی چې کولی شي په دومره کم عمر کې په ریاضي بخش کې سختو سوالونو ته ځواب ورکړي. خو یوه خبره ده چې د دې ماشوم سره باید کار وشي، زحمت ورسره وباسل شي تر څو روښانه آینده ولري. دویم ځوان ته اوس راځم چې محمد عثمان عاطف نومیږي. دا ځوان په فوټبال لوبه کې ډېر زیات ماهره دی. د ده منډه ډېره تیزه ده، د ده د پښو حرکات ډېر زیات جالبه دي. واقعا چې ډېرې ویډیوګانې ما ورته ولیدلې، زه هم ځان ته حیران پاتې کړم چې دا ماشوم، دا ځوان ډېر جالبه حرکتونه په پښو سره ترسره کوي او له لوبغاړو څخه بیا د فوټبال توپ تیروي. نو زه ډېر زیات خوشحالیږم چې داسې ماشومان، داسې ځوانان وینم چې هغوی ډېر لوی لوی استعدادونه لري، ځکه چې زموږ د هیواد راتلونکی د همدې ځوانانو پسې تړلی دی. زموږ همدا ځوانان کولی شي چې د دې هیواد راتلونکی. زموږ لپاره یو خطر دلته شته چې دلته دولت زماوار دی چې د دوی لپاره امکانات برابر کړي، دوی ته یو مرکز جوړ کړي، ځکه چې دا ځوانان سبا ورځ بیا غواړي چې روښانه آینده ولري، پرمختللی ژوند ولري. نو هغوی چې وویني چې په داسې یو هیواد کې ژوند کوي چې هلته دوی ته امکانات نه برابریږي، نو حتما ځي نورو هیوادونو ته، هلته بیا ځان ته امکانات برابروي. نو دلته دولت زماوار دی چې دوی ته امکانات برابر کړي. همداراز هغه هیواد چې غواړي په نړۍ کې وده وکړي، پرمختګ وکړي، هغوی استعدادونه ځان ته پیدا کوي. نو چې داسې استعدادونه وویني، حتما یې ځان ته راجذبوي، امکانات ورته برابروي او د خپل هیواد په ګټه ترې استفاده کوي. نو دولت باید د دوی لپاره یو مرکز جوړ کړي چې په دې مرکز کې داسې استعدادونه ټول راټول شي او ډېر منظم تکړه استادان ورته ونیول شي، منظم درسونه ورته ورکړي، که هغه په دیني برخه کې وي، که هغه په ساینس کې وي، که په ریاضي کې وي او که په سپورت کې وي. دوی ته منظم درسونه ورکړي تر څو د هغو درسونو سره مخ پر وړاندې لاړ شي او دې هیواد ته ډېرې لوی لوی لاسته راوړنې راوړي. د دې ترڅنګ که د داسې ماشومانو لپاره، داسې ځوانانو لپاره، داسې استعدادونو لپاره یو مرکز جوړ شي، نه یوازې د یو ماشوم، د دوو ماشومانو ژوند به بدل شوی وي، آینده به یې روښانه شوی وي، آینده به مو ورته سنجولی وي، هدف به مو ورته ټاکلی وي، بلکې په زرهاو ماشومانو ژوند به مو بدل کړی وي، ژوند به مو ورته روښانه کړی وي او د دې هیواد راتلونکی به مو ورپورې تړلی وي. نو هیله لرم د دولت څخه چې دا ماشومان بې اهمیته پرېنږدي، دوی ته یو مرکز جوړ کړي، استادان ورته وټاکي، زحمت ورسره وباسي، کار ورته وکړي، تر څو دا ماشومان په آینده کې دې هیواد ته ډېر زیات خدمت وکړي او دا هیواد په پښو ودروي تر څو د نړۍ سره سیال شي. نو درنو لیدونکو، ومې غوښتل چې نن ورځ د همدې موضوع په هکله یو څو لنډې خبرې له تاسو سره شریک کړم. تر بلې ویډیو تاسو ټولو ته ښه وخت غواړم. ښې چارې د الله په امان.